زه یو پوښتنه لرم. نو زموږ په وطن کې داسې خلک هم شته دی چې ماښام ته وچه ډوډۍ نه لري. ځینې داسې دي بیا په هر میاشت کې عمرې ته ځي، کال په کال حج ته ځي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خو فکر کوم یو ځل حج کړی دی، کاله منه ګنهګرۍ غلط نه یم، او یو ځل عمره. نو رسول الله مبارک سو نه خو زه علم نه لرم کنه، پوښتنه کوم مثلا کنه سنت خو حج خو یو ځل فرض دی، مثلا عمره هم کولی شي. خو دا خو زه فکر کوم زه داسې وایم چې دا ځینې خلک موږ وطنداران په هره میاشت کې هره دویم میاشت عمرې ته ځي. نو که دا راوخلي خپل ګاونډ کې یتیم خوار غریب داسې لاچاره خلکو سره کومک وکړي هغې د عمرې په ځای باندې، ته مثلا په هر کال کې 2 ځلې ځي، خو صحیح الله درکړې ده. خو که دې په ځای باندې دغه فرضي خو نه ده که نه، که فرض حج سړی وکړه ډېره ښه خبره ده، الله د موږ ټولو مسلمانانو کې نصیب وکړه. نو ته په کوم ځای کې؟ دغسې زه خپله جرمني کې یم کاري سیمه طرف. جرمني کې ښه، په جرمني کې اوس وکړه چې زه په تفصیل سره جواب درکړم. مایک دې بند کړه. ښه قربان ښه. ګورې د زړه سرونو خلو دې تا ده، او دا سوال د ملحدینو ده. خلو دې تا ده، دا سوال د سیکولرانو ده. بالکل. خلو دې تا ده، سوال د سپو د پریمینځونکو ده. بالکل. تاسو ته یوازې دا مسکین او فقیر د عمرې او د حج ادا کولو په وخت کې در یاد سي، دا د ښځې په کولو کې د عمره او حج ولې نه در یادېږي؟ زه ولا دا ښځه نه کوم، دا پیسې به راواخلم ګاونډ کې به فقیر او مسکین او یتیم ته ورکړم. بالکل. ښه راته غوږ سي، که بیا بده در باندې لګېدله کنځلې مو کولې وروسته یې کوئ. اوس راته غوږ سي. ای سرمایه‌دارانو، لس عمرې په کال کې وکړئ، رب جل وعلا قبول کړي یا څه عمرې ته ځئ، حجونه کوي، کور مو ودان سه، رب دی جل وعلا د نورم توفیق در نصیب کی. ته خبر یې چې دا څوک حج او عمرې ته راځي غیر فقیرانو مسکینانو ته یو څه شی نه وي ورکړي؟ همدغه فقیران او مسکینان، همدغه چې څوک عمره کوي هغه د فقیر غم هم ورسره وي. دا څوک چې د عمرې او د حج فکر او سوچ ورسره نه وي، هغه بیا په خدای قسم کې له فقیر سره هم کړي، هغه بیا اسې وچ په کلکه سیکولر وي، بېدینه وي. مسلمانانو ته ګوري فقط ورته وایي دی عمره ولې کړې، حج ولې کړې، فقیر او مسکین ته ولې نه دي ورکړي؟ نو ته څه خبرې چې هغه نه دي ورکړي؟ زه پې خبر یم په خلقو چې عمرې هم کوي، فقیران او مسکینان هم پالي. زه پې خبر یم کونډه او بوره او یتیم په ګاونډ کې فقیر او مسکین هم پالي، حج هم کوي. دا تاسې غوندې سیکولر فکره مسلمانان چې نه دي دین دي نه دي دنیا دي، اسی هوا را اخیستلی لکه د ماشومانو ډومبکان. خو مه بدوه، یو څه خبرې لا پاته دي. د ډېرو سیکولرانو اوس په دې ځای کې اپډیټ ورکومه، ولا پلانی صاحب عمرې ته ولې تللی په ګاونډ کې فقیر او مسکین ده. ته څه پې خبرې؟ دا تا چې پوښتنه کوم دغه ورور ته وایم سعید صاحب ده، سعید ده که څه شی نوم ده؟ حسن صاحب. سعید حسن شینواره. بله کاري صاحب طرف. تاسې کور لرئ؟ څنګه کاري صاحب؟ کور لرئ؟ چېرته؟ وطن کې دلته؟ وطن کې هو. ولې الحمدلله. ولې دې کور جوړ کړی؟ په خیمه کې نه دی اړول؟ دا کور چې دې جوړول دا ګاونډ کې د فقیر او مسکینانو کومک ولې نه کول؟ دا خو ضرورت دی نو. ضرورت ده. عمره ضرورت نه ده نه؟ آخرت د ضرورت نه. ما داسې نه ویلي چې عمره ولې کوي. صبر وکړه مثال درکوي پوهوي دي. مثال سر خلاص. موټر، باسکل، موټر سایکل دا څه شی لري؟ بس سایکل به لرو نو. نو دا دی ولې اخیستلی ده؟ خو په خره به دې په کور کې دروله، لکه پخوا زمانه چې خلک په خرو به ګرځېدل، هغه به دې فقیرانو مسکینانو ته ورکول. خو هماغه یو شی قاري صاحب، زه عامه خبره درته کوم، زه عامه خبره درته کوم. سیکولران، نشنلیان، لیبرالیان، د کلیسا مزدوران داسې ودونه کوي مسلمانانو په هغه څه ورته وایي 5 نجوم په 5 ستاره هوټل کې دی واده کوي د ځان دپاره. بالکل. 5 سټار هوټل کې دی واده کوي. فقیر په دې وخت کې نه یې په
یاد مسکین په دې وخت کې نه یې په یاد سندرغاړی دی راولي ډم سندرغاړی خو به پیژنئ تاسې هنرمند ورته وایاست موږ ډم ورته وایو ډم بالکل دوپړمار ډم په زرګونو په لکونو روپۍ باندې دا ډم راولي چې دغه ډم ته په دې پایپ سټار هوټل کې ډمتوب وکړي او دی واده وکړي په دغه وخت کې ولې دا فقیر نه در یادېږي په دغه وخت کې دا کونډ او بور او یتیم او مسکین ولې نه در یادېږي چې هغه د سړي در یادېږي چې هغه عمرې ته ولې تللی ده حج ته ولې تللی ده د کور د جوړېدنو په وخت کې نه در یادېږي د واده د کولو په وخت کې نه در یادېږي د هوټل نیولو په وخت کې نه در یادېږي د موټرو اخیستلو په وخت کې نه در یادېږي د ځمکې اخیستلو په وخت کې نه در یادېږي د دنیا د عیش و عشرت دا ته اوس اروپا ته څه شي دپاره تللی خو هلته به دې مزدوري کوله دا کوم مصرف چې تا د اروپا ته لور کړی خو فقیر و مسکین ته به دې ورکړی وي که له تا سره هغه مو سوچ و فکر وای دا ته چې دلته انټرنیټ مصرفوي دا موبایل دې اخیستلی ده دا دې ولې اخیستلی خو هلته فقیر و مسکین ته به دې ورکړی به دې موبایل او به دې انټرنیټ هم به دې ژوند و زندګي کړي تاسو ته یوازې هغه د عمرې او د حج د خلقو فکر و سوچ مله نو دغه خبره د زړه سرونو خولې دې تاسې دي لیکن اصلا کې دا سوال د ملحدینو ده بالکل دوی نه غواړي چې مؤمنان مسلمانان د الله جل وعلا حرمین و شریفینو ته لاړ شي عمرې ته لاړ شي ته څه خبرې چې دا یو څوک عمرې ته ځي هلته دعا وکړي چې ای رب العالمین ما ته پراخ رزق راکړي چې له ډېرو خلقو سره کوم وکړم د دنیا او د آخرت ګټې دي پکې د دنیا او د آخرت نجات ده پکې د دنیا او د آخرت سرلوړي ده پکې ته څه خبرې چې دا کوم کس په مکه راتاویږي له دې سره فکر دا ده چې د یتیمانو سره کومک وکړم له کونډو له بورو له فقیرانو مسکینانو سره کومک وکړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم ته چې څوک ځي د امت احساس ورسره وي د امت غم ورسره پیدا کېږي نو تاسې اوس په یو کلف کې په اروپا کې ناست یې مثال درته وایم له تا سره به د یتیم او د بل او د بل چې د مکې او د حرم او د مدینې غم در سره نشته د یتیم هم په خدای قسم که در سره وي نو په دې خبره مه خفه کېږئ دا سوال چې کوئ دا سوال په هغه خلقو باندې وکړئ چې یو ډم وي مکه یې هم په سترګو نه وي لیدلي یو سرمایهدار وي حرمین هم په سترګو نه وي لیدلي په خدای قسم کې هغه فقیرانو ته زکات هم ورکړی وي صدقات خو لري خبره د زکات لا په خدای قسم که ورکړی وي دا څوک چې مکې ته راځي د عمرې دپاره څوک چې مدینې ته راځي د رسول الله د زیارت دپاره دا له رب نه ډارېږي دغه کسان چې له رب نه ډارېږي دوی بیا د رب حق هم ادا کړی وي که زکات وي که صدقات وي دا یې ادا کړي وي دا زړه مطمئن کړي چې یو څوک د مؤمن مسلمان وي هغه دی وایي چې زه عمرې ته ځم د سیالۍ دپاره ځم چې له پلاني سره سیالي وکړم دماغ يعني داسې مؤمن مسلمان خو ما ته خو الله اعلم لیکن چې راځي د رب جل وعلا د رضا دپاره د ویرې دپاره د محبت دپاره د ضرورت دپاره راځي خو که څوک اوس مثلا يعني یو څوک ده وسوت اقل ډیر لري هغه له فقیرانو سره هم لاسنیوی کوي خدای دې وکړي چې هره هفته د عمرې ته لاړ شي عمره وکړي خو که له فقیرانو سره څوک مرسته او کومک نه کوي عمرې ته ځي که دا عمرې ته راځي که په هوټلانو کې مصرفوي که په قصرونو کې مصرفوي که په موټرو مصرفوي که په زمکو مصرفوي که په ښځو مصرفوي که په بل مصرفوي د دې ټولو دپاره پکار
دا داسې د فقیرانو مسکرانو لاسنیوی وکړي او د دوی ترڅنګ ودرېږي. یوازې د عمرې والته ګوته مه نیسئ، یوازې د حج کولو والا ته ګوته مه نیسئ، دا ټولو خلقو ته همدا ګوته ونیسئ، که تجار ده که سرمایهدار ده که یو ځای و بل ځای په لهو و لعبو کې مصروف و غرق و تباه و برباد ده. څونه ښه خبره به اوس دا اوس همدغه خبره د مؤمن مسلمان له خولې نه راوځي د موږ دا تجاران. اوس ګورې دا څوک چې عمرې ته راځي، زه داسې مسلمانان پیژنم، دا خبره هسې رانه درازه سو چې لږ سر د مسلمانانو خلاصي، زه داسې مسلمانان پیژنم په خدای قسم د خپل کور ضروريات خرڅوي خو محبت لري چې عمرې ته راسي. الله اکبر. د محبت په خاطر له حرمینو شریفینو سره. اوس موږ ولې دا حساب نه کوو د موږ تاسو په دې پښتنو کې څومره لوی لوی سرمایهداره خلق شته، که په خارج کې دي که په داخل کې دي، نه شته که نه شته؟ لوی لوی سرمایهداران دي. که دغه سرمایهداران زکات ادا کړي په پښتنو کې به فقیر و مسکین پیدا نشي. په خدای قسم که بیا تاسو وګورئ که د الله حق ادا کړي، نور دې صدقه ورسره نه کوي، کومک دې ورسره نه کوي، د الله حق دې ادا کړي. دا د موږ تاسو د وطنونو په قومونو کې سې راواخلي، په د مسلمانانو کې سې راواخلي چې زکات ادا کړي. اوس په افغانستان کې کم سرمایهدار دي؟ په خارج کې دي، د باندې دي، دننه دي. دا اوس چې د الله له ویرې نه ټول سره را یو ځای سي چې یوه کمیټه موږ جوړوو د افغانستان ټول سرمایهدار او دا زکاتونه فقط را یو ځای کوو، په د فقیرانو مسکینانو یې تقسیموو. په یو کال وخت کې په خدای قسم که تا په افغانستان کې فقیر ولیده، د الله حق مو نه ده ادا کړی چې فرض عین ده راباندې. خو د عمرې والو ته مو سترګو داسې جګې نیولې د پلانۍ عمرې ته ولې تللی، نوش جان دي سي، د مور شیدې دي سي، نر د مؤمن د له ربه سره مینه او محبت لري چې عمرې ته راغلی، حرمینو شریفینو ته راغلی. هغه سرمایهدار دی ښه ده چې پیسې لري، الله دنیا ورکړې ده، ځي په عربو په دوبیو په نورو اروپایي هیوادونو په نورو اثراتي په ډمتوبو په رذالت و خباست مصرفوي. نه د فقیر غم ورسره شته، نه د حرمینو شریفینو د عمرې د حج غم ورسره شته. هغه مو هیر دي. خو هغه بیچارهګان چې هغه له حرمینو شریفینو سره مینه لري او د الله جل وعلا حرمینو شریفینو ته ځي، د آخرت دپاره ځان تیاروي، د دنیا دپاره خپل خوشحالي ژوند پسې ګرځېږي، هغه پسې دوربین را اخیستلی ده، کمره مو را اخیستلې ده، پلانی او پلانی او پلانی. نو الله دې وکړي چې په دې جواب باندې خفه نه سي. دغه دا سوال کول دا د مؤمن مسلمان سوال نه ده، دا د سیکولرانو سوال ده، دا د ملحدینو سوال ده په مؤمنانو مسلمانانو. هغه دغو ګوري وای خبره دی حق کوي خو اراده یې حق نه وي، باطل غواړي، په باطل پسې ګرځي. څه مطلب؟ یعنی دا د حرمین، دا د مکة المکرمه کې چې اوس د میلیونونه مسلمانان طوافونه کوي راګرځي، اصلا دا اسلامي مرکز نه لورېږي چې مسلمانان الله دې نورم پسې ډېر کړي، الله دې نورم پسې ډېر کړي. دا مؤمنان مسلمانان چې په حرمینو کې راتاویږي راځي، د رسول الله حرم ته چې اوس وګورې ډېر غټ سوی د ماشاءالله تبارک الله له د مؤمنانو نه ډک وي. دا ډکوالی نه لورېږي، د اسلام دغه سرلوړي او دا سربلندي نه لري. ځکه ملحدینو سیکولرانو د کلیسا مزدورانو ته روپیات چې وایي ته حرمینو ته ځې، عمرې ته ځې، دا فقیر ته یې ولې نه ورکوې؟ هغه سره هدف د فقیر نه وي. همدغه ډم او سیکولر ته چې وایي چې ته په دې هوټلونو کې دا ودونه کوې، خو هلته په خره باندې د ناوې راسوره کړه کور ته یې راوړه، په وخ باندې د ناوې راسوره کړه کور ته، دا مصرف چې کوې دا په فقیرانو مسکینانو باندې تقسیم کړه. هغه ځای بیا نه وایي نه دا خو د ما واده ده، واده به په ډمتوب کومه، سم په دوپړماري به یې کومه. نو دغه خبره په ظاهره کې حقیقت ده، لیکن سیکولران د دون دښمنان دا په حق پسې نه ګرځي، دا اراده د باطل لري. باطل همدغه اراده ده چې د حرمین شریفین ولې داسې ورځ تر بلې پسې مسلمانان پکې ډېرېږي، زیاتېږي. تاسو نن وګورئ په دې روزه کې غالبا ما بعضې هغه رسمي دغه مې کتل د سعودي عربستان، خدای جل وعلا د حرمین شریفین حفاظت وکړي له ټولو مسلمانانو اسلامي هیوادونو سره. امین. د روزې په 28 باندې غالبا 1 میلیونه مسلمانانو د روزې په 28 شپه باندې طواف کړی و. 1 میلیونه. الله اکبر. 1 میلیونه. تاسو فکر وکړئ دغه 1 میلیونه چې دا که اوس په کلیسا کې وای، په خدای قسم کې دا اعتراض در باندې کړی وای،
دا که اوس په فلمي سینما کې وای بیا به سیکولرانو چکې والې وای د موږ فلمي سټاران فلم مو دومره کامیابه سوی ده دغسې پیسې مو پرې وګټلې دغه بیا یې دا اعتراض والله که در باندې کړی وای دا که د کرکټ په میدان کې وای په خدای قسم کې دا اعتراض در باندې کړی وای دا که د سپورټ په میدان کې وای په خدای قسم کې دا اعتراض در باندې کړی وای خو اوس په حرمینو کې دا مؤمنان مسلمانان دي بیا د سیکولرانو ملحدینو تورپیات او الله دې ملس خدای دې ملس الله دې وکړي چې ختم بالکل قاری صاحب محترم زبردست قاری صاحب محترم نه زه اعتراض نه کوم ما الله خبره عام وکړه سعید صاحب دا خبره عام وکړه ټول مسلمانانو ته وکړه